سلامونه ګرانو دوستانو په سکرین چې دا کم عکس تاسو ته په نظر راځي دا قسمه ویډیوګانې به تاسو فری څنګه جوړوئ دا قسمه ویډیوګانو د پاره به تاسو پرمپټ د کم ځای نه اخلئ او دا قسمه ان لیمیټډ فری ویډیوګانې به تاسو څنګه جوړوئ دوستانو اول دا ویډیو وګورئ د ویډیو نه بعد درته طریقه درخوایم چې دا قسمه ویډیوګانې به تاسو فری څنګه جوړوئ د دې قسمه ویډیوګانو د پاره به تاسو پرمپټ څنګه جوړوئ او دا قسمه ویډیوګانې به تاسو انیمیټ کوئ څنګه نو اول د ویډیو وګورئ او د ویډیو نه پس درته A to Z دا فری طریقه درخوایم دوستانو د داسې قسمه ویډیوګانو جوړولو په باره کې درته یو داسې ساده فارموله درخوایم چې د هغې فارمولې په مدد سره تاسو د دې قسمه ویډیوګانو دپاره په 1 ساعت کې پرمپټ هم تیارولی شئ سټوري هم تیارولی شئ او د داسې ایمیجز انیمیټ کولو دپاره تاسو موشنز هم تیارولی شئ دا یوه فارموله ده او په دې یوه فارمولې سره تاسو دا قسمه بهترینې ویډیوګانې جوړولی شئ زه دوستانو د خپلې ویډیو طرف ته خو د ویډیو نه مخکې تاسو ته یو عرض دی که چېرې تاسو زما په چینل باندې نوي یئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ ولې چې په دې ویډیو باندې ډېر زیات محنت کیږي ویډیو لایک کول مه هېروئ دوستانو د ټولو نه اول به تاسو لاړ شئ په خپل موبایل کې چیټ جی پی ټي به کولاو کوئ د چیټ جی پی ټي نه بعد به تاسو په رایټ آپشن کې دا فارموله ولیکئ چې آی وانټ ټو کریټ مینیچر کنسټرکشن ویډیو تھرو اے آی دا یو داسې قسمه فارموله ده کله چې د دا پیسټ کی او انټر په دې پسې وي نو دا به تاته د دې قسمه ویډیوګانو په باره کې د های کوالټي پرمپټ هم درکړي ورسره به دا تاته په دې ځای کې ویډیو آیډیاز درکړي چې ته کومه قسم ویډیوګانې جوړې هغه ته دې ځای کې سلیکټ کولی شي د هغه نه بعد به تاته د هغې ویډیوګانو پوره پرمپټ هم میلاویږي ورسره د هغې انیمیشن هر قسمه څیز به میلاویږي لکه په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې ماته د ویډیو آیډیاز راکړي لکه څرنګه چې تاسو کتلی شئ ماته 2 قسمه آیډیاز راکړي اولنی آیډیاز دا ده چې ټینی ورکر بلډینګ giant burger, tiny worker constructing a luxury house, tiny worker repairing a sports car, tiny worker building a massive bridge. په دې ځای کې چې تاسو کوم یو ټاپک خوښي تاسو په کوم یو ټاپک باندې ویډیو جوړول غواړئ بس د هغه سیریل نمبر لکه 1 نمبر نو تاسو جست په دې ځای کې 1 نمبر هم خوښولی شئ 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر د 1 نمبر پورې تاسو دا ټاپک خوښولی شئ نو زما چې کوم 2 نمبر دی ټینی ورکر کنسټرکټینګ ا بلډینګ نو دا زما خوښ دی د دې سیریل نمبر دی 2 نمبر نو اوس به زه په دې ځای کې سیمپل راشم او چیټ جی پی ټي ته به ریپلای وکړم سیمپل به زه چیټ جی پی ټي ته دا ولیکم چې 2 نمبر چې کوم آیډیا ده نو دا زما خوښه ده نو سیمپل به زه په دې ځای کې ولیکم 2 نمبر آیډیا او په ایرو باندې به کلیک وکړم نو د 2 نمبر چې کوم زما کنسټرکټینګ ا میسیو هاوس چې کوم دی کنسټرکشن په باره کې د دې تاسو کتلی شئ چې په دې ځای کې ماته ماسټر ویډیو پرمپټ چې کوم دی نو تیار شو اوس په دې ځای کې چې دا لیبر شو یا کوم مشینري شو دا به ورک څنګه کوي نو هغه ټول سیزونه دې ځای کې په پرمپټ کې شامل دي اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې دا زما د ویډیو دپاره یو پوره پرمپټ تیار شو دوستانو زما د ویډیو دپاره پرمپټ تیار شو خو زما د ویډیو دپاره د ټولو نه اولنی سیز چې کوم دی نو هغه ایمیجز دي نو اوس دوستانو د دې پرمپټ نه به زه اول ایمیجز جوړ کړم نو سیمپل دوستانو تاسو به د دې په یخ کې ریپلای ټو چیټ جی پی ټي تاسو به چیټ جی پی ټي ته دوباره ریپلای وکړئ چې اوس د دې پرمپټ نه ماته ایمیجز پرمپټ تیار کړه نو سیمپل دوستانو تاسو به ایمیجز پرمپټ ولیکئ او په ایرو باندې به کلیک وکړئ سلیکشن لوډینګ نه پس به زما د ایمیجز چې کوم پرمپټ دی هغه به تیار شي اولنی ایمیج پرمپټ هم تیار شو دویم ایمیج پرمپټ هم تیار شو د دریم ایمیج پرمپټ هم تیار شو د څلورم ایمیج پرمپټ چې کوم دی هغه هم تیار شو اوس په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې د یوې فارمولې په مدد سره ماته پوره پرمپټ هم تیار شو بیا د هغې پرمپټ نه ایمیجز پرمپټ چې کوم دی هم تیار شو اوس به زه د ایمیجز پرمپټ به موشن ته کنورټ کوم چې د انیمیټ شي چې زه دا پرمپټ پیسټ کوم د دې نه به پیکچر جوړ شي خو بیا به د هغې پیکچر نه به زه انیمیټډ ویډیو څنګه جوړم د هغه دپاره به سیمپل تاسو موشنز ولیکئ موشن پرمپټ به ولیکئ او د موشن پرمپټ نه بعد به تاسو ته ستاسو چې کوم موشنز پرمپټ دی هغه به هم تاسو ته تیار شي نو اوس دوستانو د ټولو نه اول به مونږ ولګو او په دې ځای کې اولنی چې زمونږ کوم ایمیج دی کنسټرکشن بینګز
نو دا به ټوټل پرمپټ به مونږه کاپی کو او لاړ به شو ګوګل فلو اے آی ته. دوستانو ما په خپل موبایل کې ګوګل فلو اے آی په ګوګل کې اوپن کړل. دوستانو کو په دې باندې تاسو اکاونټ جوړول غواړئ نو زما په دې کورس کې یو ویډیو دا سبزی کارټون ویډیو په هغه کې ما د دې اکاونټ جوړولو پوره طریقه درښودلې ده. هغه کې تاسو کولی شئ چې د دې اکاونټ جوړولو طریقه زده کړئ. نو دوستانو سیمپل تاسو به په دې کې د خپل ویډیو د پاره ریشو سلیکټ کړئ. تاسو د ټیک ټاک لپاره جوړول غواړئ نو تاسو به په دې نو دلته به تاسو 9:16 سلیکټ کړئ. که تاسو د انسټاګرام لپاره جوړول غواړئ نو 3:4 به تاسو سلیکټ کړئ. که د یوټیوب لپاره جوړولی شئ نو تاسو به 16:9 سلیکټ کړئ. اوس دې کې 1x 2x 3x 4x نو تاسو به په 2x ځکه کلیک کړئ چې تاسو سره کم کریډټ دي نو هغه به په ویډیو باندې کم لګي او تاسو ویډیو به هم فاسټیسټ جوړیږي نو تاسو په 2x باندې کلیک وکړئ. اوس سیمپل دوستانو لاندې به زه راشم او په what do you want to create په دې ځای باندې به زه کلیک وکم او په دې ځای کې به زه هغه ایمیجز چې کوم پرومپټ دی هغه به زه راواخلم او په دې ځای کې به پیسټ کم نو ماته به زما اولنی چې کوم ایمیج دی هغه به تیار شي. اوس دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې لوډینګ سټارټ دی او په دې کې د ټولو نه اهم او بهترینه خبره دا ده چې دا به تاته ملټیپل ریزلټ درکوي. مطلب دا که ستا یو ایمیج خوښ نشي نو د دویم ایمیج به هم تاته آلریډي جوړ کړی وي ته هغه سلیکټ کولی شي بلکې دا تاته څلور ملټیپل ایمیجز جوړه چې کوم ایمیج تا خوښیږي نو هغه بیا ته د خپل ویډیو دپاره سلیکټ کولی شي. نو دوستانو په دې ځای کې به کم سے کم لږ شان لوډینګ ضرور اخلي او د لوډینګ نه پس تاسو کتلی شئ چې دا ماته دوه ملټیپل چې زما د ویډیو دپاره دي د کوم چې د کور د جوړولو د کنسټرکشن چې کوم ایمیجز دي هغه ماته دوه تیار شو. اوس په دې ځای کې اولنی چې کوم ایمیج دی دا زما خوښ دی نو زه به په دې باندې کلیک وکړم. زه اوس د دې ایمیج نه ویډیو جوړول غواړم. نو دوستانو د دې لپاره به سیمپل تاسو دوباره چیټ جی پی ټي ته لاړ شئ او په چیټ جی پی ټي کې به تاسو چې کوم موشن پرمپټ لیکلی او تاسو ته چې کوم چیټ جی پی ټي درکړی هغه به مونږه کاپی کو. سیمپل دوستانو تاسو به د ټینی کنسټرکشن ورکر د دې ځای نه به سټارټ واخلئ او دا کم شیک چې دی یعنی پوره چې کوم پرمپټ دی دا به تاسو A to Z په کاپی کوي. سره به مونږ ګوګل فلو اے آی ته راشو په هغه ایمیج باندې به کلیک وکړو. اوس دوستانو په دې ځای کې که تاسو خیال کړی وي نو په دې ګوټ کې چې دا کم درې ټاکي مونږ ته په نظر راځي نو په دې باندې به کلیک وکړو. د دې لاندې تاسو کتلی شئ چې دا فیچرز به مونږ ته راشي چې ته د ویډیو انیمیټ کې ایډ ا پرمپټ کې فیوریټ کې ډاونلوډ کې شیر کې تاسو ته به مختلف قسمه آپشنز راشي. نو سیمپل دوستانو په دې 3 لیر باندې به زه کلیک وکم او په انیمیټ باندې به زه کلیک وکم. د انیمیټ نه بعد به ته د خپل پکچر لاندې چې کم تا پرمپټ راوړی هغه به ته په دې ځای کې پیسټ کړي. د پیسټ کېدو نه بعد به جسټ دا لږ شان لوډینګ وکړي او د لوډینګ نه پس به تاسو د هغه ایمیجز نه دا قسمه ویډیوګانې جوړې شي. اوس دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې دوه قسمه ویډیوګانې مونږ ته جوړې شوي دي او د دواړو قسمه ویډیوګانو ریزلټ تاسو کتلی شئ. نو اولنی ویډیو چې کوم ده نو دا ډیره زیاته بهترینه ده او د دې لوک هم بهترین دی نو دا ویډیو زما خوښه ده. نو دوستانو سیمپل په دې ځای کې به تاسو اوس په دې ویډیو باندې پریس وکړئ او دا به تاسو سیمپل خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. اوس دوستانو دویم نمبر چې کوم سیز دی هغه دی فارمینګ ویډیو. که نن سبا تاسو فکر وکړئ نو فارمینګ ویډیو هم ډیر زیات وایرل. اوس به دا قسمه ویډیوګانې مونږ په دې فارموله سره په یو کلیک سره څنګه جوړو. نو دوستانو سیمپل تاسو به دوباره لاړ شئ چیټ جی پی ټي ته. په چیټ جی پی ټي کې به ولیکئ چې آی وانټ ټو کریټ منیچر فارمینګ ویډیو تھرو اے آی. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په ایرو باندې او د ایرو نه بعد به تاسو ته دا قسمه انټرفیس شو شي. دوستانو دا ډیره سیمپل طریقه ده. تاسو کتلی شئ چې اولنی ایمیجز پرمپټ چې کوم دی هغه هم مونږ ته تیار شو. ورسره په دغې پرمپټ کې دننه موشن پرمپټ هم مونږ ته تیار شو. دا مونږ د ټیک ټاک دپاره جوړو ولې چې مینی فارمینګ ویډیوز چې کوم دي نو په دې باندې د ټیک ټاک اکاونټ ډیر زر وایرل کیږي. ځکه تاسو کتلی شئ چې اولنی چې کوم ایمیجز پرمپټ دی او د دې نه لاندې چې کوم دی نو دا موشن پرمپټ دی. نو سیمپل طریقه کار دا چې اول به ته د خپل ویډیو دپاره ایمیج جوړی. نو سیمپل دوستانو مونږ به د ایمیجز چې کوم پرمپټ دی په دا به کاپی کو. اوس دې نه بعد به مونږ دا دوباره لاړ شو ګوګل فلو اے آی ته او په ګوګل فلو اے آی کې به مونږ د ټیک ټاک دپاره د دې مینی فارمینګ ویډیو جوړو. دې ځای کې به د ټولو نه اولنی کار زه د خپل ټیک ټاک دپاره ریشو سلیکټ کړم. دوستانو زما اولنی چې کوم ریشو و نو هغه د یوټیوب دپاره وه او دویم چې زه دا اوس ویډیو جوړوم نو دا به زه د ټیک ټاک دپاره جوړوم نو زه به د ټیک ټاک ریشو چې کوم ده دا به زه سلیکټ کړم
او سیمپل دوستانو په سیمپل طریقې سره به زه د ټیک ټاک لپاره د منی فارمینګ ویډیو جوړوم. نو دوستانو ما په دې ځای کې ریشو سلیکټ کړه. د ریشو سلیکټ کېدو نه بعد به وات ډو آی کریټ په دې باندې به کلیک وکړو او سیمپل مونږ چې کوم اولنې فرمټ ایمیجز فرمټ هغه به راواخلو په دې ځای کې به پیسټ کو او په ایرو باندې به کلیک وکړو. دوه ملټیپل چې کوم زمونږ سره ایمیجز دي هغه به جوړېدل تیار شي او دې ځای کې به مونږ ته شو شي چې بیا تاسو د کوم یو ایمیج نه ویډیو جوړول غواړئ نو هغه جوړیږي. خو سیمپل دوستانو په دې ځای کې طریقه کار دا دی چې په دې ځای کې به اټومیټیکلی د دغه پرمپټ نه ستا ایمیجز هم جوړ شي او د ایمیجز سره سره د بیا چې ته انیمیټ کوې نو سیمپل په دې ځای کې ته انیمیټ کولی هم شي. لکه مطلب دا چې په دې ځای کې د موشن چې کوم پرمپټ دی هغه پیسټ کولو ته ضرورت نشته. ولې چې دا په داسې فارموله باندې مونږ جوړو چې په دې فارمولې سره د ګوګل فلو ای آی چې کوم دی نو دا ویډیوګانې جوړی. نو سیمپل دوستانو په دې ځای کې تاسو کتای شئ چې زما د منی فارمینګ چې کومه ویډیو د بهترینه ویډیو جوړه شو د ټیک ټاک لپاره او په سکرین تاسو ته په نظر راځي چې څومره بهترین ریزلټ دی. اوس دوستانو په دې ویډیو باندې به زه پریس وکم او د پریس کېدو نه بعد به زه دا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړم. دوستانو په دې قسمه ویډیوګانو باندې ډیر زیات ویوز راځي. دا ویډیوګانې تاسو د یوټیوب په شارټ باندې هم اپلوډ کولی شئ. ورسره دا تاسو په ټیک ټاک باندې هم اپلوډ کولی شئ. فیسبوک انسټاګرام باندې هم تاسو دا اپلوډ کولی شئ. په دې باندې تاسو ته مونټایزیشن میلاویدای شي او په دې باندې تاسو پیسې هم ګټلی شئ. کوشش کوئ چې داسې قسمه ویډیوګانې جوړوئ او ځان ته اکاونټونه جوړ کړئ د هغه نه اپلوډ کوئ نو انشاءالله تاسو به په کور کې د دې نه ښې ډېرې پیسې هم ګټلی شئ. نو دوستانو که تاسو د یوټیوب په باره کې د ای آی په باره کې پوره نالج زده کول غواړئ زمونږ دا چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ. ورسره زمونږ په دې چینل په بایو کې زمونږ د واتساپ چې کوم چینل دی هغه سبسکرایب کړئ. په هغه باندې به تاسو ته د یوټیوب چې کوم کورس دی هغه به زه تاسو ته A to Z درخوایم. زما چینل هم د ځان سره سبسکرایب کړئ. ورسره د واتساپ چینل هم سبسکرایب کړئ. ویډیوګانې د خپلو دوستانو سره ضرور شریکې کړئ. انشاءالله د بلې ویډیو انتظار کوئ. په بلې ویډیو کې به انشاءالله ملاقات کیږي. د الله په امان.